د تیلو پلورونکي او د تیل پمپونو یو شمېر خاوندان په مزار شریف ښار کې راټول شوي سو په دې برخه کې ځینو ننګونو ته په اشارې له مسؤلینو څخه د حل غوښتنه وکړي. دوی ادعا کوي چې د ټیټ کیفیته تیلو پلور د چاپیریال د ککړتیا ترڅنګ د دوی په کاروبار هم ناوړه اغیزې کړي دي چې باید مخه یې ونیول شي. همین مواد نفتی به کیفیت است که در سرک‌ها و سرای‌ها به فروش میرسه. شما شاید در سرک‌ها مشاهده کنین که در هر 20 متری و 50 متری بشکه تیل و گاز به فروش میرسه که اینا معیاری نیستن، در نرم نیستن و اینا اجازه فروش هم ندارن. تیل ها و گاز هایی که سر جاده ها به فروش میرسونن از چند لحاظ هم برای جانی و هم برای مالی ضرر دارن. تیل هایی که در جاده فروش می رسانند از لحاظ کیفیت ندارند، کیفیت بسیار پایین است، در ضمن از او محیط زیست را آلوده کرده. خواهش ما از ریاست محترم مواد نفتی است که در این باره توجه داشته باشند و امیر اگر جمع آوری بکنند. هم از یک طرف فرار عواید است برای عواید خود دولت اینا ضربه زدن و از طرف دیگه خطرات و مضرات برای محیط زیست داره. ورته مهال د بلخ ولایت د نفتي موادو عمومي مدیر د مزار شریف ښار په عملارو کې د تیلو پلورل د خپلې ادارې د اصولو خلاف وبلل او زیاته کړه چې د بلخ ولایت مقام د غوره خدمتونو وړاندې کولو، د ټولنیز عدالت رامنځته کېدو او د تیلو د پمپونو خاوندانو د ستونزو له منځه وړلو په موخه د ولایت په کچه یو کمیسیون رامنځته کړ چې یاد کمیسیون به د تیلو پلورونکو خپلسري او ناقانونه فعالیت تر هراړخیزې څېړنې وروسته بندوي. وعده اداره مواد نفتی برای تاجرها برای تانگه‌های تیل همین است که ما جلوی تیل‌های بی‌کیفیت، جلوی عمده فروش‌ها را و جلوی پنشون فروش‌های روی بازار مواد نفتی می‌گیره و میتونه که مواد نفتی یک خدمت بهتر و خوبتر برای تانگه‌های تیل داشته باشه. باید ویل شي چې د بې کیفیته نفتي توکو پلور له یوې خوا د چاپیریال ستونزې راولاړې کړي او له بلې خوا د اور لګېدنې او د ګڼو نورو ټولنیزو ستونزو لامل هم شوي دي چې په دې وروستیو کې د بلخ ځایي چارواکي هڅه کوي څو دغې ستونزې ته د پای ټکی کېږدي.